که کاپتا را سره نه وی نو ما د سمندر له لارې له ازمیره ځان لبنان ته رسوه. خو کاپتا ویل چې که هغه ووژنم نو تر دې به غوره وي چې په بیړۍ کې سفر وکړم. زه پر یوه روان تخت سپور شوم، خو د کاپتا لپاره مې یو خر واخیست. له دې کبله چې کاپتا د بدن په شاتنۍ برخه کې ټپ درلود، نو پر خره د سپرېدا په وخت کې زګیروي کول او یوه برخه مزل یې پلی کوه. ویل یې چې پلی تګ د خره تر مزله ښه دی. کله چې لبنان ته ورسېدو، ما هلته د صدر لوړې ونې ولیدې او دغه ونې دومره لوړې وې چې که یې ځانګړتیاوې بیان کړم په مصر کې به څوک پرې باور ونه کړي، نو ځکه ترې تېرېږم. د صدر ونو له ځنګلونو ډېر ښه بوی پورته کېده او په ځنګل کې رڼې اوبه روانې وې. ما له ځان سره وویل په هغه ټاټوبي کې چې دومره ښکلې او خوشبویه ونې وې، هېڅوک بدبخته نه دي. تر هغه ځایه ورسېدم چې هلته مریان د صدر ونو د غوڅولو په کار بوخت ول. دغه ونې به یې پر اوږو لېږدولې، له غرنۍ لارې ښکته کولې چې د سمندر څنډې ته ورسیږي او له هغه ځایه په کښتیو کې ولېږدول شي. کله چې ما د دغه مریانو ژوبل شوي اندامونه ولیدل چې مچان پرې ناست ول، نو متوجه شوم چې په دغه ښکلي او معطر ځای کې هم کمبختان پریمانه دي. بیا له لبنان ووتم او د میتاني هیواد په لور رهي شوم. په میتاني کې کاپتا ډېر خوشحاله و، ځکه دغه هیواد ته د ننوتو پر ورځ خلکو زموږ ډېر ښه هرکلی وکړ او له دې کبله چې دوی پوهېدل کاپتا زما مریا دی، نو خوندور خواړه به یې ورکول. کاپتا به ویل ښه به دا وي چې هېڅکله له دغه هیواده ولاړ نه شو او تل همدلته پاتې شو. خو زه چې د پوځي معلوماتو د ټولولو لپاره راغلی وم، دلته نه شوم پاتې کېدای او د پوځي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته باید بابل ته لاړ شم. په میتاني کې هغه څه چې زموږ پام یې ډېر ځان ته جلب کړ د ښځو ښکلا وه. ټولې ښځې ښکلې دنګې او مضبوطې وې او چې پوهه به شوې زه مصري ډاکټر یم، ما ته به راخلې او د خپلو میړونو له ساړه مزاجه به یې شکایت کوه. دوی به ویل زموږ میړونه هره شپه له موږ سره ساعت تېری نشي کولی، له دې امله خفه یو. ما به کتل چې د ښځو د بدن پوستکې دومره سپین دی چې تر پوستکي لاندې په رګونو کې د وینې شین رنګ ښکارېده. مصري ډاکټران له ډېر پخوا د میړونو د مزاج د سوړوالي په معالجه کې ډېر مشهور دي او په هیڅ یوه هیواد کې هم د دویو په شان چا د جنسي کمزورۍ درملنه کولی نه شوه. ما چې به کله یوې ښځې ته د دې ستونزې لپاره درمل ورکول چې خپلو میړونو ته یې ورکړي، نو پوهېدم چې ښه نتیجه یې اخیستې. ښځه به له څو ورځو وروسته راغله او له ما به یې مننه کوله. دویو به ویل اوس یې میړه هره شپه له هغې سره ساعت تېری کولی شي. خو زه نشم ویلی چې دغه ښځو چې له ما څخه یې درمل اخیستل خپلو میړونو ته یې ورکول او که په خپلو مینانو یې خوړل، ځکه چې په میتاني کې د ښځو عادت و چې پر خپلو میړونو سربیره له نورو سړیو سره هم څملي. ما به لیدل چې که څه هم چې ښځې لوړې او ښکلې دي، خو لږ بچیان به یې راوړل او پوه شوم چې خدایانو د میتاني پر ملت غضب نازل کړی، ځکه کله چې ماشومان ونه زیږیږي نو ډېر ژر به د ملت زیاتره برخه بوډاګان او سپین سري وي او دغه ملت به ختم شي. سره له دې چې د میړونو د سوړ مزاج معالجې ښه مشهور کړم، خو د میتاني د یوه بوډا شتمن معالجې زما شهرت بشپړ کړ. دغه شتمن بوډا د سر له خوږو کړېده او ویل یې چې تل په خپلو غوږونو کې د تندر په شان غږونه اوري. د ویل د میتاني ټولو ډاکټرانو ته ورغلی، خو یوه هم درملنه نه ده کړې. یوه ورځ ما ورته وویل چې زما کور ته راشي چې سر یې معاینه کړم. کله چې کور ته راغی، هغه مې کېنوه او په ګوتې مې د هغې د سر بېلابېلې برخې ووهلې، خو ویل چې د سر یوه برخه یې هم درد نه کوي. بیا مې څټک راواخیست او د هغه د سر بېلابېلې برخې مې پرې ووهلې. ده ویل هیڅ نوی درد نه احساسوي، خو د پخوا په شان یې په سر کې دننه درد شته. په داسې حال کې چې په څټک مې د هغې د سر بېلابېل ځایونه وهل،
ناڅاپه هغه سړي چغه کړه او بې خواده شو. زه پوهه شوم چې د هغه سر په همدې ځای کې ستونزه لري چې څټک پرې لګېدلی دی. ما هغه ځای په نښه کړ او بیا مې د میتاني ډاکټرانو ته وویل غواړم د دغه سړي د سر کوپړۍ سوری کړم. ډاکټر وویل که د هغه سر سوری کړې مړ به شي. ما وویل زه ژمنه نه کوم چې هغه به معالجه کړم، خو ویلی شم چې که د دغه سړي تومور دانه د هغه له سره وباسم نو ممکنه ده چې ژوندی پاتې شي، خو که سر یې سوری نه شي او دانه ترې ونه ایستل شي نو ارومرو مري. خو طبیبانو نه منله چې د هغه په سر کې به تومور وي. بیا مې په خپله له ناروغ سره مشوره وکړه. هغه وویل په دغه سخت او دوامداره سرخوږۍ سره زه هره ورځ 10 ځله مرم. که مې سر سوری کړی او زه یو ځل مړ شم نو وبه ژغورل شم. د هغه د سر د سوري کولو لپاره مې یوه ورځ معلومه کړه او وټاکل شوه چې څو تنه ځایي ډاکټران هم راشي او زما معالجه وګوري، په دې شرط چې په درملنه کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. پر ټاکلې ورځ ما د تبس د دارالحیات له دود سره سم خپل ټول جراحي وسایل او په خپل ناروغ تطهیر او پاک کړ. لږ سپین زر مې هم برابر کړل چې د سر هډوکي له جلا کولو وروسته په هغه ځای کې کېږدم. بیا مې د ناروغ په رګونو کې اپیم ننایستل چې د درد احساس ونه کړي. له همغه ځایه چې پوهېدم تومور همغلته دی. د جمجمې د هډوکو یوه برخه پوستکی مې له بېلابېلو لورو غوڅ کړ او د ناروغ ماغزه راښکاره شول. ناروغ درد نه احساسوه او حتی سترګې یې خلاصوې. کله چې ماغزه راښکاره شول طبیبانو ته مې وویل وړاندې راشئ او ټولو ولیدل چې د ناروغ په مزغو کې د یوې مرغۍ د هګۍ په اندازه یو تومور موجود دی. ورته ومې ویل همدا تومور دی چې دغه سر درد یې رامنځته کړی دی. زه به اوس دغه تومور له مزغو جلا کړم او وروسته مې هغه جلا کړ. په هغه وخت کې چې زه له مازغو د تومور د جلا کولو په حال کې وم، کاپتا چې د جراحۍ ځینې کارونه او قالب نیول یې له ما زده کړي ول، د جلا شوي هډوکي قالب یې راواخیست او په هغې کې سپین زر واچول چې د هډوکي په بڼه یوه ټوټه سپین زر له دې قالبه راووتل. د دې وروسته چې دغه قالب سوړ شو د جمجمې په سوري مې کېښود. د سر پوستکی مې له یو بل سره نږدې کړه او مې ګنډه. بیا مې پر سر ملهم او پټۍ کېښوده او له ناروغه مې پوښتنه وکړه چې اوس د طبیعت څنګه دی. ناروغ ولاړ شو ما ته وویل بیخي سرخوږ نه لري او له څو کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې ځان اسوده او روغ احساسوي. ما ورته وویل تر هغه وخته چې ستا د سر ټپ نه وي علاج شوی باید هغه ونه خوروې. تر ټولو ښه خبره دا ده چې ستونې ستغ څملې او څو ورځې استراحت وکړې. د هغه سړي زخم ښه شو او هغه بالکل معالجه شو. د دې وروسته چې علاج یې وشو په دې لټه کې شو چې تېره وخته جبران کړي چې د سرخوږي له کبله یې ساعت تېری او عیاشي کولی نه شوه. اوس چې سر جوړ شوی و نو عیاشي یې پیل کړه. یوه شپه چې د هوا د ګرمۍ له امله د بام پر سر شراب څښل د ډېرې مستۍ له امله له بامه پر ځمکه ولوېد. سر یې مات شو او مړ شو. خو ټولو په تېره بیا د هېواد ډاکټرانو دا خبره ومنله چې د هغه مړینه د نشې له امله وه او زه پکې ملامت نه یم ځکه چې ما معالجه کړی و او د درد او مرګ له منګولو مې ژغورلی و. دغه معالجه په میتاني هېواد کې دومره مشهوره شوه چې اوازې تر بابل هم ورسېدې. دغه هېواد چې د بابل تر سلطې لاندې دی څو نومونه لري. کله هغه کلدا او کله خوسه بلل کیږي، خو زه یې بابل بولم ځکه کله چې د بابل نوم اخیستل کیږي نو ټول پوهیږي چې هدف څه شی دی. بابل هغه هېواد دی چې ډېر ښېرازه او اوار دی چې سترګې کار کوي، اواره ځمکه لیدل کیږي، غر پکې نشته. په مصر کې مصرۍ ښځې غنم داسې وړه کوي چې پر ځمکه ګونډې ووهي او د ژرندې میچنې یوه ډبره ګرځوي. خو په بابل کې بابلي ښځې د غنمو د وړه کولو په وخت پر دوو پښو درېږي او د ژرندې دواړه ډبرې د یو بل په مقابل لوري کې ګرځوي چې دغه کار د مصري ښځو تر کار سخت دی. په بابل کې ونې دومره کمې دي چې که څوک یې ووهي د خدایانو له غضب سره مخامخېږي. د بابل ټول اوسېدونکي چاغ دي، غوړه ډوډۍ او اوړه ډېر خوري. ما په بابل کې یو ډول عجیب مرغه ولیده چې الوت کولی نه شي او دغه مرغه په ډېرو کورونو کې موجود و
چې نوم یې چرګه و. که څه هم چې د چرګې جسه غټه نه ده، داسې هګۍ اچوي چې اندازه یې د تمسا د هګیو په شان ده، او د بابل اوسیدونکي د چرګې هګۍ خوري. عجیبه خبره دا ده چې چرګه هره ورځ هګۍ اچوي، خو تمسا او نور مرغان په یوه خاص وخت کې هګۍ اچوي. د بابل اوسیدونکي د چرګې په هګۍ کې بېلابېل خواړه پخوي، خو زه دغه خواړه نه خورم، بلکې په هغه ډوډۍ و اکتفا کوم چې پخپله یې پیژنم. بابلیان وایي چې د هغې ښار د نړۍ تر ټولو پخوانی او لوی ښار دی، خو زه په دې خبرو باور نه کوم، ځکه چې تبس له بابله لوی او پخوانی دی. زه دومره ویلی شم چې د بابل پرتم تر تبس ډیر دی، او د بابل ودانۍ او دیوالونه په تبس کې نشته. په بابل کې دیوالونه دومره لوړ دي چې غره ته ورته وي، او کورونه 4 یا 5 پوړیز وي. ما په هیڅ ځای آن په تبس کې د بابل د تجارتخانې په شان سترې تجارتخانې نه دي لیدلي. د بابل د خلکو خدای مردوک نومیږي، خو د اشتار عبادت هم کوي. د هغه لپاره یوه دروازه جوړه کړې چې د اشتار دروازه یا ارګ بلل کیږي، او دغه دروازه په تبس کې د امون تر دروازې لوړه ده. له دغه ارګ یا دروازې څخه د مردوک برج ته یو واټ غځېدلی، او دغه برج یې داسې جوړ کړی چې شاوخوا واټ یې تاو راتاو وي. په همدې ډول د برج څوکې ته رسیږي، او دغه واټ دومره پلن دی چې څو ګاډۍ څنګ په څنګ پکې تېرېدای شي. د دغه برج په برنۍ برخه کې ستور پیژاند اوسیږي، او هغې د ستورو حرکتونه اندازه کوي. بدمرغې او نیکمرغې ورځې معلوموي، او ټول خلک د هغې د قوانینو پر بنسټ عمل کوي. ویل کیږي چې دغه منجمین د کواکبو او ستورو له مخې د راتلونکو پیښو اټکل هم کوي، خو په دې شرط چې دغه سړي ته چې غواړي له خپلې راتلونکي خبر شي، باید د خپلې زوکړې ورځ او ساعت معلوم وي. ما ته د خپلې زوکړې ورځ او ساعت معلوم نه و، نو ځکه هغې ته ورنه راغلم. کله چې بابل ته ورسېدم، له مټې خټې د جوړولو لوحو په وسیله مې د بابل له تجارتخانو هغومره سره زر راویستل چې په کار مې ول، او بیا د اشتار دروازې ته نږدې په یو څو پوړیز میلمستون کې ایسار شوم. دا میلمستون د هغه شتمنو د اوسېدو ځای وي چې بابل ته راځي، خو په دغه ښار کې کور نه لري، لکه ایلچي خانان چې کله بابل ته راځي په دغه میلمستونونو کې اوسیږي، او د میلمستون په ستر روان تخت سره چې 40 مریانو لیږدوه د بابل باچا ته ورځي. د دغه میلمستون ټولې کوټې داسې دیوالونه لري چې خښتې نقاشي شوې او د هندارې په شان دي. کله چې څوک پر دیوالونو لاس راکاږي، هیڅ ډول زیږوال او لوړې ژورې نه احساسوي. د دې ودانۍ په چت کې چې له ځمکې ډېر لوړ دی ګلان کرل شوي، او تر څو چې څوک یې ونه ګوري باور نه کوي او خیال کوي چې زه افسانه وایم. دغه څو پوړیز میلمستون چې کوشک اشتار نومیږي، له خپلې خادمې او مسافرو سره دومره ګڼه ګوڼه لري چې د تبس د یوې محلې په اندازه نفوس پکې راغونډ شوی ښکاري. کله چې موږ په تبس کې ونو، خلکو به ویل چې بابل د دنیا په څنډه کې پروت دی، او ترې هاخوا نړۍ نشته. له دې وروسته چې زه بابل ته ننوتم او د هغه ځای له خلکو سره مې خبرې وکړې، نو ډېر څه مې واورېدل. هغه به ویل بابل د دنیا مرکز دی، او د بابل ختیځ لور ته دومره ټاټوبې او ملتونه دي چې که څوک 6 میاشتې شپه او ورځ سفر وکړي، د دغه ځمکو پای ته به ونه رسیږي. ما په دغه خبرو باور وکړ، ځکه چې په بابل کې مې داسې ملتونه ولیدل چې هیڅ یو یې په مصر کې نه دی لیدل شوی، او حتی داسې کسان مې هم ولیدل چې پوستکی یې زیړو. دوی ټول سوداګرو، له خپل شیان یې چې یو ډول نازک ټوکرونه ول په بابل کې خرڅول، او ما له بابلیانو اورېدلي چې دغه ټوکرونه د پسونو له وړیو جوړ شوي. دغه راز دوی ویل چې ځینې ټوکرونه یو مخصوص چینجی جوړوي. زه دې خبرې ته ډېر حیران شوم، ځکه چې تر هغه وخته مې نه و اورېدلي چې چینجی د ټوکر جوړ کړي. بابلیان سوداګر ملت دی، او ټول په سوداګرۍ اخته دي، حتی خدایان هم تجارت کوي. هغې له دې کبله له جګړې کرکه کوي چې جګړه د تجارت لارې بندوي، او د شیانو د لیږدولو کاروانونه له لارو بیرته ستانوي. بابلیان وایي باید تل ټولې لارې د نړۍ ټولو سیمو ته د تجارت لپاره پرانیستلې پاتې وي. سوداګران باید له هره ځایه په ازاده توګه راشي،
او هر چیرته لاړ شي. خو له بابل د دفاع لپاره یې اجیر عسکرو ګمارلي ول او دغه عسکرو د بابل برجونه او دیوالونه ساتل. د دغه عسکرو د پریډ دستوري چې د سرو او سپینو خولۍ لري په زړه پورې دي. ما په سر کې خیال کوه چې د هغې خولۍ له زري ټوکرو جوړې شوي، خو وروسته معلومه شوه چې خولۍ له برونزو جوړې شوي دي او پر مخ یې د سرو یا سپینو زرو یو پوښ ورکول شوی. عسکرو به د خپلو تورو لاستي له سرو یا سپینو جوړول چې وښیي شتمن دي. ډېرې ښکلې جنګي ګاډۍ لري چې ما یې ساری په نورو هیوادونو ان په مصر کې نه دی لیدلی. بابلیانو به ما ته ویل ای مصریه په کوم ځای کې دې دغسې ښکلې ګاډۍ لیدلې؟ ما به ځواب ورکړ نه، د بابل پاچا یو زلمی دی چې لا یې پر مخ ګیره نه براشنه شوي. هغه چې کله پاچا شو نو پر زنې یو ساختګي ګیره کېښودله چې وښیي ځوان شوی دی. زه کله چې بابل ته ننوتم وامې اورېدل چې د لوبو سامان او ټوکي یا لطیفې خوښیږي. په مصر کې د طبابت مدرسه دارالحیات دی او دغه مؤسسه علمي مرکز حسابیږي. خو په بابل کې د ښار علمي مرکز د مردوک علمي برج دی او ټول طبیبان او لوړ مقام ستور پیژان دي هلته اوسي. ما ډېر ژر د مردوک برج له یو شمېر ستور پیژاندو ډاکټرانو سره خبرې وکړې او معلومه شوه چې په بابل کې هومره چې نجوم ته توجه کیږي د طب علم ته دومره توجه نه کیږي. بله دا چې په بابل کې د طب علم نظري و نه عملي. او زه کله چې د مردوک برج ته ننوتم ومې لیدل چې ډاکټران د ناروغیو د معالجې لپاره بحث کوي له دې پرته چې پر مړیو کار او مطالعه وکړي. په داسې حال کې چې په دارالحیات کې د اناټومۍ علم ته ډېره توجه کېدله او ډاکټرانو تر هغه وخته پورې چې په خپل لاس جنازه تشریح نه کړي عملی معلومات نشي ترلاسه کولی. ما غوښتل چې دلته د مردوک د برج ډاکټرانو ته یو لړ یادونې وکړم، خو له دې کبله چې بابل ته نوی راغلی وم فکر مې وکړی چې هغوی به خوابدي شي او تصور به وکړي چې زه ځان پړسوم او یا راغلی یم چې هغوی وسپه کړم. څوارلسم څپرکی د بابل له پاچا سره کتنه. کله چې په میتانی کې وم تر بابل پورې مشهور شوم او زما د شهرت اوازې د بابل تر پاچا ورسېدې. د دې وروسته چې ما په بابل کې په میلمستون کې واړول او د مردوک برج له ډاکټرانو او متخصصینو سره مې خبرې وکړې. یوه ورځ د بابل د پاچا له لوري یو کس ما ته راغی او وی ویل پاچا یې هزار کړی. کله چې زما مرۍ کاپتا واورېدل چې د بابل باچا غوښتی یم وډار شو او وی ویل مه ځه ځکه چې سلطان ته تګ خطرناک دی. ومې پوښتل د څه لپاره؟ کاپتا ویل دغه پاچا پیراون نه دی او موږ یې نه پیژنو. موږ نه پوهیږو چې د هغه خدای څه ډول فکر کوي او هغه ته څه شی تلقین کوي. ممکنه ده له دې وروسته چې تا وویني ستا د وژلو حکم وکړي. ومې ویل کافتا زه یو ډاکټر یم، داسې کار مې نه دی کړی چې باید پرې ووژل شم او د بابل پاچا به مې ولې وژني. کافتا وویل که غواړې هغه ته ورشي ما هم له ځان سره بوزه، ځکه که ووژل شي زه به هم در سره ووژل شم، ځکه چې ستا له وژنې وروسته زما په شان یو بوډا مرئی هم ژوندی نشي پاتې کېدی. بله دا چې که غواړې پاچا ته ورشي ووایه چې تا ته یو روان تخت راوړي چې په درناوي د پاچا دربار ته ولاړ شي، ځکه چې د مصر یو تکړه ډاکټر چې په دارالحیات کې زده کړې کړي وي یو ستر سړی وي او د دې وړتیا لري چې په درناوي سره یې هرکلی وشي. او درېیمه خبره دا ده چې نن پاچا ته مه ورځه. پوښتنه مې وکړه د څه لپاره نن ورنشم؟ کافتا وویل ځکه چې د بابل ټولو تجارتخانو دوکانونو او کارګرو نن رخصتي کړې ده، د دې لپاره چې د هغې ستور پیژان دی وای نن کار کول او له کوره د باندې تلل بدمرغي لري. علت یې دا دی چې نن د اونۍ اومه ورځ ده. ما په حیرانۍ وپوښتل اونۍ څه شی ده؟ مرۍ مې وویل کله چې ته د مردوک برج ته ولاړې چې له ډاکټرانو سره خبرې وکړې د میلمستون له کارکوونکو سره د خبرو په ترڅ کې پوه شوم چې دلته یوه میاشت پر 4 برخو ویشلې او هره برخه یوه اونۍ بولي. اونۍ 2 ورځې وي چې 6 ورځې کار کوي او 1 ورځ له کارونو رخصت اخلي، ځکه ستور پیژان دي چې له ستورو او خدایانو سره ارتباط لري. د خدایانو له قوله وایي چې پر 1 ورځ کار کول بد شګوم لري او شومه ورځ ده. باید پر دغه ورځ څوک له کوره ونه وځي، بازار ته ولاړ نشي او باید د هغوی په کورونو کې دوستان او خپلوان هم ونه لیدل شي.
ما له لږ فکر کولو وروسته کاپتا ته وویل سمه خبره کوي، له دې کبله چې دلته پر اومه ورځ کار کول او له کوره وتل خطرناک ګڼي، نو موږ هم که بهرنیان هم یو خو باید د دغې سیمې د دودونو پیروي وکړو، ځکه چې حتی د بابل خدایان هم د یوه علت او مصلحت له مخې دغه ورځ د کار کولو لپاره تاواني بولي، او که موږ پر دغې ورځې باچا ته ورشو له بد شګوم سره به مخامخ شو. وروسته مې د باچا استازي ته وویل زه تعجب کوم چې ته ولې ما پر دغې اومه ورځ د سلطان دربار ته احضاروې، په داسې حال کې چې پوهېږې نن د کار کولو ورځ نه ده. ولاړ شو زما له خولې پاچا ته ووایه چې سبا به هغه ته ورشم، په دې شرط چې ما ته یو روان تخت راولېږي چې زه پرې سپور شم، ځکه چې زه کوچنی سړی نه یم او غوره به دا وي چې په ډېر درناوي زما هرکلی وشي. هغه سړی ولاړ او پر بله ورځ راغی. موږ ولیدل چې یو کوچنی روان تخت له هغو تختونو څخه راوړی و چې سوداګر دربار ته د خپلو شیانو د وړاندې کولو لپاره پرې سپریږي او پاچا ته ورځي. کاپتا چې کله ولیدل نو ویې ویل زه د مردوک له خدایه غواړم چې په خپلې متروکې سره چې له غټو لړمانو جوړه شوې ده تاسې ته سزا درکړي. تاسې څنګه پوه نه شوئ چې زما بادار داسې سړی نه دی چې په دغه روان تخت سپور شي، ډېر ژر یې بیرته یوسئ چې مخ مو ونه وینم. هغه مریانو چې روان تخت یې راوړی و کله چې دغه خبره واورېده حیران شول. یو شمېر کسان د میلمستون په مخ کې راټول شول او په خندا یې کاپتا ته وویل موږ غواړو ستاسې بادار وګورو او پوهه شو چې ولې دغه روان تخت د هغه لپاره وړوکی دی. کاپتا د میلمستون له خاوندانو د یوه روان تخت چې 50 مریان یې لېږدوه د پاچا ماڼۍ ته زما د تګ لپاره کرایه کړ او زه له میلمستونه راکوز شوم. کله چې خلکو زه په مصري جامو کې او د سرو سپینو لاملونو سره ولیدم غلي شول او نور یې ملنډې ونه وهلې، ځکه چې پوه شول دا داسې یو بهرنی د بابل د باچا ماڼۍ ته ورځي چې په خپل هیواد کې هم دروند او ډېر اهمیت لري. د میلمستون یو مرئی د روان تخت تر شا زما د طبابت وسایل په یو مخصوص صندوق کې لېږدول او زما مریا د روان تخت مخې ته پر یوه خره سپور روانو. موږ په دغو تشریفاتو د پاچا ماڼۍ ته ورسېدو او د ښار یو شمېر اوسېدونکي تر ماڼۍ پورې په موږ پسې روان ول. هلته زه له تخته کوز شوم. د ماڼۍ مخې ته یو شمېر سپاهیانو خپلې زغرې په داسې ډول سره یو ځای کړې وې چې دیوال یې ترې جوړ کړی و. کله چې زه ولیدم خپلې زغرې یې لرې کړې، موږ ته یې لاره راکړه. زه د هغیو په منځ کې تېر شوم او ماڼۍ ته ننوتم. یو بوډا چې خریل شوي ږیره او ګونځې څېرې یې د پوهې او علم شاهدي ویله ما ته رانږدې شو. ویې ویل زه له هغې غوغا څخه خبر شوی یم چې تا په ښار کې جوړه کړې ده. د 4 فصلونو خاوند د بابل پاچا ژباړن پوښتنه کوي دغه سړی څوک دی چې کله خپل زړه وي زموږ لیدو ته راځي او کله چې زه یې هزاروم له راتلو ډډه کوي. ما د هغه په جواب کې ویل ای بوډا ته څوک یې چې له ما سره دغه ډول خبرې کوي؟ هغه ویل د 4 فصلونو د خاوند ځانګړی ډاکټر یم او په بابل کې د ښه نوم او درناوي خاوند یم. خو ته څوک یې چې د سرو سپینو د ترلاسه کولو لپاره د غوغا جوړه کړې او کله چې د 4 فصلونو خاوند احضار کړې رانغلې؟ زه د لا سم نه پیژنم، خو په دې پوهه شه چې که د بابل پاچا سره او سپین درکړل باید نیمایي ما ته راکړې، ګینې زه به دې پرې نږدم چې ته دلته طبابت وکړې. ما ورته ویل ای بوډا زه هیڅکله د سرو او سپینو په اړه له هغو کسانو سره چې پوښتنې کوي او د پیلیز غوښتونکي وي خبرې نه کوم. دغه کار زما مرئی پر غاړه اخلي، خو له دې کبله چې ته یو ډاکټر یې او بوډا هم یې نو زه د دوستي تر دښمنۍ غوره بولم او غواړم چې له تا سره دوستي وکړم. خو د دې لپاره چې پوه شي زه د سرو او سپینو د ټولولو لپاره بابل ته نه یم راغلی، بلکې د علم د زده کولو نیت لرم. نو خپل دواړه بازو بندونه چې د سرو زرو دي تا ته بخم. له دې خبرې وروسته مې خپل دواړه بازو بندونه له مټو خلاص کړل او هغه ته مې ورکړل. هغه دومره خوشحاله او حیران شو چې نور یې څه ونه ویل او موافقه یې وکړه چې زما مرئی کاپتا هم له ما سره پاچا ته ولاړ شي. د بابل پاچا بورابوریاش نومېده. کله چې زه هغه ته ورغلم تصور مې کوه چې ماشوم دی، ځکه چې ما ته یې ویل شوي ول کله چې هغه پاچا شو نو ږیره یې نه وه او مصنوعي ږیره یې کېښودله. ما چې پاچا ولید نو اوس هغه ځوان شوی و. وروسته داسې راته معلومه شوه هغه چا چې د هغه په هکله ما ته مخکې معلومات راکړي ول پاچا یې پخوا لیدلی و.
په عامو خلکو کې دغه خبرې ډېرې وې چې د عمر تېرېدل هېروي او دا نه په زړه کوي چې هر ماشوم لویږي او د ځوانۍ پړاو ته رسیږي. د بورا بوریاش په څنګ کې یو کوچنی زمری زما په لیدو سره وغرېد. بوډا چې ویل یې د باچا ډاکټر دی، د ننوتو په وخت کې سجیده وکړه او زما مرۍ هم د هغه تقلید وکړ. خو یو ځل بیا زمری وغرېد، زما مریا داسې وډار شو چې له ځایه پاڅېد او چغې کړې. باچا چې ورته وکتل ویې خندل. کاپتا ویل دغه قهرجن زناور له دغه ځایه بوځئ، ځکه چې ما په ټول عمر کې د هغه په شان وحشي زناور نه دی لیدلی. د دغه زناور غږ د تپس د جنگي عسکرو د هغه ګاډیو د غږ په شان دی چې مازدیګر خپلو چونیو ته ځي. کاپتا دغه جملې په بابلي ژبه بیان کړې او باچا داسې خندل چې له سترګو یې اوښکې روانې وې. بیا یې په یاد شول چې زه یې د خپلې ناروغۍ د معالجې لپاره احضار کړی یم او په مخ یې لاس کې خود زګیروی وکړ. ما ولیدل چې په مخ کې پړسوب لیدل کیږي او د مخ د پړسوب له امله یوه سترګه نه ښکاري. بوډا چې له ما څخه یې 2 بازو بندونه اخیستي ول وویل دا همغه په ځان مین مصری ډاکټر دی چې تا پرون احضار کړی و، دا یې رانغی او ویلی چې نن راځي. نو ښه به دا وي چې خپلو عسکرو ته ووایي چې همدا اوس یې په خپلو نیزو خېټه سوری کړي. باچا وویل زه به یې اوس ونه وژنم، ځکه د دې لپاره مې احضار کړی چې زما درد له منځه یوسي. دا څو شپې وشوې چې خوب مې نه دی کړی، دا څو ورځې کېږي چې له اوبلنو خوړو پرته مې بل شی نه دی خوړلی. بوډا لکه چې څوک ژاړي وویل ای د 4 فصلونو مالکه، موږ په دې څو ورځو کې د مردوک په معبد کې ستا لپاره قربانۍ وکړې او سرې جامې مو واغوستې، ډولونه مو ووهل او نڅاوې مو وکړې چې ستا په خولې کې ځای شو، درد له هغه ځایه بهر کړو. خو تا موږ ته اجازه را نه کړه چې ستا خولې ته لاس دروړو. که دغه اجازه دې را کړی وی ستا علاج مې کولی شو. زه تصور نه کوم چې دغه بیګانه سړی دې معالجه وکړی شي. پاچا ما ته ویل ته څوک یې او په دې پوهېږې چې زما د دغه درد وجه څه ده؟ ما ویل زه سینوها مصری ډاکټر او ابن الحماري یم. که څه هم چې لا مې ستا خوله نه ده لیدلې، خو ویلی شم چې ستا درد له دې امله دی چې ستا د اسیاب یو غاښ چرک کړی دی او دغه چرک ستا د غاښ په ریښه کې پټ شوی. پړسوب یې رامنځته کړی او ستا د مخ پړسوب هم د غاښ د چرک له امله دی. د دغه چرک د رامنځته کېدا علت دا دی چې تا خپل غاښونه په خپل وخت نه دي پاک کړي او کله چې د غاښونو ریښه خرابه شي هغه دې نه دی ایستلی. کله چې د غاښ ریښه خرابه او چینجنه شي باید غاښ وایستل شي. باچا ویل زه هم پوهېدم چې کله د غاښ ریښه خرابه شي باید هغه وایستل شي، خو د غاښ د ایستلو درد دومره سخت وي چې د زغملو نه وي. ما ویل په مصر کې د غاښونو د ایستلو درد سخت نه وي، که ته وغواړې زه به د غاښ له درد پرته وباسم، خو نن دغه کار نشو کولی ځکه چې ستا غاښ پړسېدلی. لومړی باید پړسوب کم شي او د غاښ په ریښه کې موجود چرک وایستل شي، بیا له څو ورځو وروسته باید د غاښ وایستل شي. باچا وویل آیا زما له غاښه دغه چرک ایستلی شي؟ ما وویل هو.